سلام دوستانو، امید دی چې راته روغ او جوړ به وئ. نن په دې ویډیو کې درته ښایو چې څنګه کولی شو چې یوټیوب ته په مکمل ډول یوه ویډیو اپلوډ کړو بغیر له دې چې کوم اپشن رانه پاتې شي. هغه ټول ورکړو. نو راځو لومړی خپل چینل خلاصوو. راځو یوټیوب ته. دلته تاسو کولی شئ چې د یوټیوب او د یوټیوب سټوډیو دواړو څخه یې اپلوډ کړئ. د یوټیوب سټوډیو څخه هم کولی شئ او د یوټیوب د همدې صفحې څخه هم تاسو کولی شئ ویډیو اپلوډ کړئ. راځو په کریټ باندې کلیک کوو. اپلوډ ویډیو دې باندې کلیک کوو. راځو سلیکټ فایل انتخابو. دا زما ویډیو دا غواړم چې دا اپلوډ کړم. اوپن باندې کلیک کوم. دلته هغه ورکو ټایټل ورکو how to remove or uninstall computer program. پښتو هم لیکو. دا یو ځل ختمو. څنګه کولای شو چې د کمپیوټر پروګرام ډیلیټ کړو. دلته تاسو کولی شئ چې د خپل ویډیو په باره کې ډسکرپشن ورکړئ. یوازې همدا کار کوم. تاسو کولی شئ چې ډېر د ویډیو په باره کې څومره معلومات چې وي، تشریحات چې وي، تاسو کولی شئ ډسکرپشن کې ولیکئ. دا درته د ویډیو په سرچ کې ګټه کوي. زه تمنیل ورکوو. تمنیل دلته ما جوړ کړی. دلته یې سلیکټ کوو. په اوپن باندې کلیک کوو. دلته راځي. دلته د یوټیوب پوره زده کړو پلی لیست ورکوو. یعنې تاسو په یوټیوب په هغه کې مشکل لرئ جوړولو او چلولو کې، تاسو کولی شئ زما پلی لیست کې هره ویډیو شتون لري، کولی شئ هغه تعقیب کړئ. آیا دلته اډنس دي غواړئ چې دا ویډیو ماشومانو له جوړه کړئ که سترو له، یعنې 14 نه یې عمر ستري وایي چې نه موږ ستر له جوړوو. دلته به نو اټس میډ فار کیډ انتخاب کړئ. نیکسټ پای کوئ. دې کې به هم ګوتې نه وایي، نیکسټ پای کوئ. دلته پبلیک باید انتخاب شي. پبلیک معنی ټولو خلکو ته باید ورسیږي. دا پبلیش کوو. بس ویډیو اپلوډ کیږي. دې نه که ووتی هم مشکل نه جوړوي. ستا ویډیو اپلوډ کیږي. زما ویډیو سایز کم دی، ډایرکټ اپلوډ شوې ده. دلته دا زما ویډیو ده، ډایرکټ اپلوډ شوې ده. ټول معلومات دلته بیا هم تاسو پکې تغییرولی شئ همدې ځای څخه. دوستانو په خیر کې یادونه کوم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د مفیدو ویډیوګانو څخه برخمن شئ په دې چینل.